د طالبانو په حکومت د شهباز شریف ګزارونه له طالبانو څه غوښتي، طالبانو په ځواب کې څه ویلي، ټول سره هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ګروپونو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په 9 عمومي اسامبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر پر لانجه په غزه کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پېښوي چې د په خبره په افغانستان کې ډېرې دي. شهباز شریف وویل موقت حکومت باید په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولي هغه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې TTP، تحریک طالبان پاکستان، الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمي او نورې ترهګرې ډلې چې له بدمرغه په افغان خاوره کې لیدل شوي دي. په بل راپور کې د ذبیح الله مجاهد ځواب راخلو. له موږ سره ملتیا وکړئ. ښه وخت ښه شوي.